سورة هود آیت نمبر 25. سورة هود آیت نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة هود په شروع کې موږ ویلو چې دې سورت په اوله برخه کې تر دغه 40 نمبر آیت پورې له اول آیت نه شروع تر دغه 40 نمبر آیت په دې کې 4 اساسي مسائل بیانېږي: توحید، رسالت، بعث بعد الموت او حجیت د قرآن. چې دا قرآن د الله دلیل ده، د الله له طرف نه وحی ده، آسمانی کتاب ده. دا 4 مسائل دا په دې سورت هود کې په اصطلاح هغه مرکزی مسائل دي. توحید د الله تعالی وحدانیت، رسالت د انبیاو رسالت چې الله خپل نبیان را لیږي، او د آسمانی کتابونو د قرآن د دې حقیقت چې دا حقیقي واقعي کتابونه دي، او بعث بعد الموت چې مړه شي بیا به انسانان بیرته راژوندي کېږي. دا 4 مسلې تر دغه جې پورې په دې صورت کې بیان شوي. له دې 25 نمبر آیت نه شروع له دې نه وروسته بیا الله تعالی څه بیانوي د ځینې انبیاو. الله تعالی په قرآن کې دا د قرآن طریقه ده چې یو مسله د دلایلو په رڼا کې بیانوي، بیا تاریخي قسم پکې ذکر کوي د انبیاو. دا په اصلاح کې ډېره ښه طریقه ده. موږ تاسې یو چاته نصیحت کوو، اول مثال دلایل ورته ووایو چې والکه ښه کار کوه، بد کارونه مه کوه، چاته تکلیف مه رسوه، چاته ضرر مه رسوه. څوک چې بندګانو ته خیر رسوي، د هغو ژوند کوي، هغه آسوده وي. لکه په باغ کې چې کومه ونه ښه میوه کوي، باغوان د هغو ډېر خدمت کوي. کومه ونه چې ښه سیوری لري، باغوان د هغو ډېر خدمت کوي. او کومه ونه چې میوه نه کوي او وچه سي، پاڼې نه کوي، سیوری نه لري، باغوان تبر پسې راواخلي، له بیخ نه ووږي. نو تم که په دنیا کې ښه ژوند غواړې، د الله بندګانو ته خیر رسوه، الله به تا ته ترقي درکوي. او که له ځان نه مضر شی جوړ کې تکلیفونه رسوي، الله به دې تباه کړي. دا یو وارې داسې دلایل وایي. بیا قصه ورته کوو، پلانی دې ولیدل داسې خیر خلکو ته رسول، الله ترقي ورکړه، الله دا وکړه. پلانی دې ولیدل جنګونه به کول، لانجې به کولې، قتلونه کول، غلاګانې کولې، آخر په پلاني جې کې یې سر وخوړل. دا د اصلاح یو خاصه طریقه ده چې په دې سره خلکو اصلاح راځي. نو تر دغه ځې پورې الله تعالی دلایل ویل په توحید، رسالت، حقانیت د قرآن، بعث بعد الموت. اوس په دې کې تاریخي قصص پیش کوي موږ تاسو ته، چې دا د نوح علیه السلام قصه کوي چې نوح علیه السلام راغی، دا 4 خبرې قوم ته راوړې: توحید، رسالت، حقانیت د آسمانی کتاب او بعث بعد الموت. چا ومنلې، چا ونه منلې. په قوم کې څوک په نوح پسې روان شو، څوک روان نشو.
نتیجه دا سو چې په نوح پسې روان سو، دا خبرې ومنلې، تسلیم یې کړې، هغو نجات وموندل، هغه نور هلاک سول. دی اوس یو تاریخي حقیقت، یو تاریخي واقعیت کې موږ ته پیش کړو. نو له دې نه قصص شروع کېږي. الله تعالی فرمایي ولقد ارسلنا، او یقینا موږ راولېږل نوحا، نوح علیه السلام الى قومه، خپل قوم ته. انی دا به مقوله دی قول محذوف سي. نوح علیه السلام خپل قوم ته راولېږل. فقال نوح، نو نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل، پس نوح علیه السلام به قوم خود گفت انی لکم، یقینا زه تاسو لره نذیر ویرونکی یم، مبین ښکاره، ظاهره، واضحه. نذیر داله په معنا د منذر ده، ویرونکی. انذار دا یو څوک ویرول، اخبار مع تخویفن، یو چاته خبر هم ورکول، خو په دې خبر ورکولو کې ویره هم ورسره وي. یک کسی را خبرم بدهی، با خبر دادن او را بترسانیم. نو دوم ورته ویل چې په ما ایمان راوړئ، په آسماني کتاب، په آسماني صحائفو ایمان راوړئ، که نه تاسو په آخرت کې عذاب وي. اخبار هم شو او تخویف هم شو، ویره هم شو. زه تاسو ته نذیر یم، خبر درکوونکی یم، سره له ویرې. ما به شما خبر دادنی هستم، با ترسانندن. مبین واضحه، ښکاره. ابان یبین ابانتا، اسم فاعل، واضحه، ښکاره، څرګند. نوح علیه السلام له آدم علیه السلام نه وروسته دا اول رسول چې الله تعالی د قوم د هدایت لپاره را لېږلی و، او دی د عراق په دغو منطقه کې دی مبعوث شوی و. په 40 کلنې الله تعالی ده ته رسالت ورکړ. 900 کاله ده دعوت و تبلیغ وکړو. 900 کاله وروسته الله تعالی ده ته وویل چې ته یو بیړۍ جوړه کړه، ته او د تا ملګري 314 کسان، دا به په دې کې نجات ومومئ، نور قوم به هلاک سي. بیړۍ جوړه کړه، هماغسې وسو. 80 کاله یې له دې نه وروسته عمر وکړو چې قوم هلاک سو، او دوی بیرته له بیړۍ نه له کشتۍ نه راکوز شول. 80 کاله یې بیا نور عمر وکړو. نو ټول 150 کاله د عمر و چې دی وفات نوح علیه السلام. ولقد ارسلنا، یقینا ما فرستادیم نوح علیه السلام را الى قومه، به قوم خود. پس او به قوم خود گفت یقینا ما برای شما نذیر، ترساننده استم، خبر دهنده استم با ترسانندن. مبین، ظاهر، واضح. الله تعبدو. دا ان دا تفسیریه کوي، دا به تفسیر د سابق سي. تفسیر به د چا سي؟ یا به د ارسلنا سي. ولقد ارسلنا نوحا، موږ نوح علیه السلام راولېږل. ولې راولېږل؟ الله تعبدو، چې تاسو به عبادت نه کوئ. هغه ارسال په دې خبر باندې. نو که چېرته دا تفصیل سي د ارسلنا ان تفسیریه سي، نو معنا به دا سي موږ نوح علیه السلام راولېږل خپل قوم ته. دا ارسال په څه باندې و؟ فرستادن به خاطر چی بود؟ الله تعبدو، چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله، مگر د یو الله. یا دا ان تفسیریه کوي، دا تفسیر د نذیرون کوي. نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل زه تاسو ته ویرونکی یم، خبر درکوونکی یم، سره له ویرولو. ما به شما خبر دهنده هستم با ترسانندن. په څه شي خبر درکوونکی یم؟ په څه شي نذیر یم؟ الله تعبدو، زه تاسو ته په دې باندې خبر درکوم، مع تخویفن، چې لا تعبدو، تاسو به عبادت نه کوئ مگر د یو الله. او کدا ان مصدریه کې تفسیریه نه کې، بیا با پکې محذوف کوي حرف جر، نو بیا به داسې، بیا به یا تعلق ونیسي تر ارسلنا یا تر نذیرون. ولقد ارسلنا نوحا بان لا تعبدو، موږ راولېږل نوح علیه السلام خپل قوم ته بان، په دې خبر، به ان سخن، بیا به دا جار و مجرور تعلق به ونیسي تر ارسلنا. موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته راولېږل بان، په دې خبره لا تعبدو الا الله، صرف الله نه سوا د بل چا عبادت مکوئ. یا بیا محذوفه کوي، دا مفعول به د نذیر کوي. نوح علیه السلام خپل قوم ته وویل انی لکم نذیر، زه تاسو ته خبر درکوونکی یم، ویرونکی یم، بان، په دې خبره
کومه خبر الله تعبدو چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر د یو الله انی اخاف لا الله نه سوا به د بل چا عبادت ولې نه کوئ دا د دې خبرې دلیل ورته وایي وایي له الله نه سوا به د بل څا عبادت ځکه نه کوئ چې زه بیا په هغه دردناکه ورځ باندې تاسې باندې د لوی عذاب ویره لرم له الله نه سوا چې د بل چا عبادت وکړي بیا په قیامت کې عذاب وي بروز قیامت عذاب می باشد از وجه این که ما سر شما ترس عذاب دارم نو دی غیر الله عبادت بنه کوي انی اخاف یقینا نو دا به دلیل دی ما قبل سی دلته لام محذوف کی لانی اخاف علیکم ځکه تاسې توایم چې الله نه سوا دی بل چا عبادت مکوي ځکه زه یریږم په تاسې ما می ترسم سر شما انی اخاف زویر لرم په تاسو عذاب یوم علیم عذاب دی هغه ورځې علیمن چې هغه ډېره دردناکه ده یو بسیار دردناک است بسیار درد رساننده است فقال الملأ دا د نوح علیه السلام دعوت وویل الملأ ملأ دا جماعت ته وایي مشرانو ته وایي د قوم مشرانو ته ملأ وایي ملأ اصلا ډکولو ته وایي پر کردن رمیږه ډکول ملأ یملأ ملأ فهو مالئ والمفعول منه مملوء پر کردن رمیگا و حدیث شریف کی راضی وای الحمدللہ تملأ المیزان وای الحمدللہ لفظ څوک وای دا د اعمال او ترازو ټول ډک کی په ثواب باندې پر کردن ملأ په قوم کې او خلکو ته وای ستل دوی سره مخسه او د تاز له ویری نه ډک شي په قوم کې ملکان خانان دسی خلکو ته ملأ وای یو خدا عام خلک یا عام خلک که څوک وویني په زړه کې ویره نه راځي یو په قوم کې دا لوی مشران دي چې ته ورسره مخ سې د سړي زړه له رعب نه یا هغه له ویرې نه ډک شي داسې سړي ته ملأ وایي مشران خانان ملکان فقال الملأ وویل دا مشرانو الذین هغه کسانو کفروا کوم چې کافران شوي ول من قومه د قوم د نوح علیه السلام گفت اموکلانا آنانی که کافر شده بود از قوم نوح دی اویل ما نراک مگنبینو تا الا بشرا مگر تو بشری مثلنا دی من پشان دا دی پر رسالت باندې رد کئی وای اے نوح علیہ السلام تو ایسی زدی اللہ پیغمبر یم تو خود مخ پشان یو بشر یہ کانا تو خود اللہ رسول نہیں اللہ کا مخت رسولان را لیگی باید ملائکه را ولیگی تو خود مخ پشان یو بشری دا دی اعتراضو د نوح علیه السلام پر رسالت باندې وای ما نراک الا بشرا مثلنا من خو تا نه وینو مگر ته د موږ په شان یو انسان یې ما شما را نه میبینیم مگر تو مثل ما یک بشر هستی دا یو اعتراض او بل ای نوح علیه السلام په تا پسې خو په قوم کې ټول دا د موږ کمزوري خلک روان دي دا مزدوران دا ریړې والا ټنګې والا خرګاډي والا ټول دا غریبان در پسې روان دي دا ملکان خانان تاجران دا لوی د فکر او د سوچ والا دا خو په تا پسې نه دي روان نو له دې نه معلومیږي چې ته په سمه نه یې روان ته په غلطه روان یې ته د الله رسول نه یې که نه یې په تا پسې به دا غټان روان ول وما نراک او موږ نه وینو اتبعک چې تا متابعت کړی وي الا الذین مگر هغه کسانو هم اراذلنا چې هغه د موږ اراذل دي اراذل دا جمع دی ارذل ده ارذل دا اسم تفضیل ده لا رذلا يرذل رزالة فهو رزیل باب کرمه یکرمو دا حسنه یحسنو رزیل دا پست وای موږ تاسې مستعملو لانه ډېر رزیل سړی ده یعنی پست ده بې ادبه ده کمزوری ده ارذل دا به اسم تفضیل سه ډېر پست ډېر ناکاره اراذل دا به جمع سي وای موږ نه وینو تا ما نه میبینیم شما را اتبعک ستا پسې روان یي الا الذین مگر هغه کسان هم اراذلنا چې هغه د موږ دا کمزوري خلک دي مال دولت ډېر نه لري پیسې نه لري نور ملکان خانان نه دي همیشه د انبیاو پلوي کړې ده دا کمزورو خلکو کړې ده کوم څه ډېر مالدار ډېر ملک خان امیر وزیر نه وي ځکه د هغو په نظر په سترګو باندې پردې نه وي او دا مالداران زورور خلک
د چوکیو د منصب والا یغو په سترګو باندې د چوکیو د منصبو د روپو د ملکو د جایداد پردې پرتې وي هغو ته که حق ووایم دی حق نه مني دی هغه شی مني چې ده پکې ګټه وي هغو ته که ووایي چې مثال دا کفر ده دا ناروا ده نو دی دا ته نه ګوري چې دا کفر ده دا ناروا ده دی وایي د ما پکې ګټه ده که ما پکې تاوان ده زه خو جایداد والیم زه د ملک والیم ملکیت لرم تجارت لرم چوکۍ لرم که د ما پکې ګټه یي د پیسو د دې منم یې که ما تاوان یې زه دې ته نه ټینګېږم زه دا خبرې نه سره منم دا نن سبا ګوره ډېر خلک دي د امریکا او د دې سره ودرېږي د مسلمانانو له دې سره نه ودرېږي نور داسې نه ده چې دی دا نه پېژني چې دا د مسلمانانو صف ده دا د کافرانو صف ده ښه یې پېژني په یوه خوا کې د ده د پیسو د تجارت د مارکیټونو د کاروبار د هغې حفاظت راځي او دا بلې خوا ته هغه شی ضایع کېږي نو ځکه دی دا حق ته نه تسلیمیږي په قرآن کې همیشه سي بیان کېږي کمزوري خلکو هغوی ایمان راوړی هغه رئیسانو امیرانو وزیرانو چې د ملأ تعبیر ځینې کېږي هغو مخالفت کړی وما نراکه موږ نه وینو تا اتبعک چې تا متابعت کړی مګر هغه کسانو هم اراذلنا چې هغه په موږ کې هغه کمزوري خلک دي په اعتبار د مرتبې او د مال او د دولت سره بادی الرأی بادی دا صيغه د اسم فاعل ده په معنا د ظاهر لبدا یبدو بدوا په معنا د ظهور سره رأی دا سوچ فکر توای بادی الرأی ظاهر الفکر دلته بادی الرأی مضاف مضاف له دا ظرف ده تعلق تر چا پورې نسی دي درې معنا کانی کړي اوله معنا دا وای موږ وینو چې پتا پسې هغه کسان روان دي چې هغه اراذل دي د مخ کمزوري دي د دې دغه رزالت یا د دې دغه کمزوري دا د موږ په ظاهر نظر باندې معلومیږي فی بادی رأینا د موږ په ظاهر نظر کې دوی کمزوري خلک دي دویمه معنا یې دا کړي چې بادی رأی ته تعلق ورکړه تر اتبعکه دی په تا پسې روان دي فی بادی رأیهم دی په تا پسې روان دي په دې ظاهر فکر کې یعنی دغه کتاب چې کوم خلک روان دي دا ظاهر فکر خلک دي ظاهري فکر کوي یا ظاهر فکر سطحی فکر میکنه ظاهری فکر کوي جوور فکر زور سوچ نه کوي فکر عمیق نه میکنه فکر ظاهری و سطحی میکنه نو په سطحی فکر کې تا پسې روان دي کدی سم صحیح سوچ وکړي بیا په تا پسې نه روانېږي نو بادی رأی دا به تعلق ورکړو تر اتبعکه له رأی نه به رأی د دې متبعینو مراد سي موږ نه وینو په تا پسې روان دي مګر هغه چې هغه اراذل دي هغه تا پسې روان دي فی بادی رأیهم د دې په دې ظاهري فکر کې یې پشت شما روان است در فکر ظاهري ایشان عمیق فکر یې نه ده کړی ژور فکر یې نه ده کړی درېیمه معنا درېیمه معنا هم په همدغه تقدیر ده بادی الرأی ته تعلق ورکړه تر اتبعکه معنا یې داسې که موږ دا خلک وینو چې په تا پسې روان دي دا په ظاهر کې روان دي په تا پسې په باطن په زړه کې په تا پسې روان نه دي ای نوح ته اسې دوکه شوی دا د تا ظاهري ملګري دي دا په زړه کې یو هم له تا سره نه ده نو معنا به داسې موږ نه وینو مګر تا پسې روان دي دا کوم کسان چې روان دي فی بادی الرأی دا په خپل ظاهر کې په ظاهر فکر کې تا پسې روان دي په زړه کې په پټه دی په تا پسې نه دي روان یعنی دا منافقین دي اصله تا سره چغې وږي که د رښتیا جای راسي دا به ټول له تا نه په شا سي یی در ظاهر پشت تو روان هستند در حقیقت یا منافق هستند پشت تو روان نیست اگر جای راستی و تکلیف بیاید تو را میمانه یا پشت میگردانه دا وای داسې خلک دي وما نرا اول انکار پر رسالت وکړو وای ته خو د موږ په شان یو بشر یې ته څنګه پیغمبر یې دویم اعتراض په متبعینو وکړو په تا پسې ټول دا کمزوري روان دي هغه په ظاهري فکر کې در پسې روان دي په حقیقت کې نه دي روان یا عمیق سوچ نه ده کړی ظاهري سوچ کړی دریم اعتراض کوي وما نرا لکم علینا من فضل او ته خو په موږ هېڅ فضیلت نه لرې ای نوحه نه د موږ په قوم کې کوم امیر سردار یې نه ډېر مال دولت والا یې نه نور کوم داسې زورور سړی یې د موږ په عادي خلکو کې په عامو خلکو کې یو کس یې ته په موږ هېڅ فضیلت نه لرې
تو وایې زه رسول سوم وما نرى لكم علينا من فضل موږ نه وینو تاسو لره په موږ باندې کوم فضیلت تاسو موږ کوم برتري نه لري بل نظنکم موږ په تاسې ګمان کوو کاذبین د دروغ جنانو نوح علیه السلام د دې د شبهاتو جواب وایي قال نوح علیه السلام ویل یا قومي ای زما قومه ارأیتم دا قرآن کې ډېر مستعملیږي په حدیثو کې مستعملیږي معنی اخبرنی راځي اخبرونی ما ته خبر راکړئ په حدیثو کې راځي ارأیت کله بیا د مفرد صيغه ذکر سي ارأیت کله د جمع ذکر سي ارأیتم کله کاف د خطاب ورسره راسي ارأیتک یا ارأیتکم د ټولو معنا دا ده چې که مفرد اخبرنی او که جمع اخبرونی دا ولې دا معنا کوي په دې کې علماو یو وجه ویل وایي اصلا دا خبر به هغه څوک کوي چې هغه لیدل کړي اوس مثال په رنګ روډ باندې یا الله نه کوي که چېرته یو اکسیډنټ سوی ګاډي جنګېدلې نو دلته چې موږ تاسو ته قصه کوي څوک به خبرې کوي چې چا دا خبره لیدلې که چا نه یې لیدلې هغه به موږ ته خبرې نه کوي نو چا چې یو واقعه لیدلې وي هغه به خلکو ته خبرې کوي که چا یو واقع نه یې لیدلې هغه به خبرې نه کوي اوس وایي نو دا لیدل دا سبب د خبر ورکولو سو دلته رؤیت ذکر کو ارأیتم دا ذکر د رؤیت مراد جنی سبب ده مراد جنی مسبب ده هغه اخبار ده ارأیتم تاسو خو امزم لپاره د استفهام تقریری ده تاسو خو یقینا لیدل کړي نو چې لیدلم کړي ما ته خبر راکړئ اخبرونی ما ته ووایاست فما بګویې ان كنت على بینة که چېرته زه یم په یو ساعت په واضح دلیل باندې د جانب دی ربنا وآتانی او الله ما ته راکړی رحمت من عنده لخپل جانبنا یا اول دلیل داسې وایي دی ویل وایي ته د موږ په شان یو بشر یې نو ته څنګه پیغمبر یې هغه ورته وایي ګورې ما ته ووایاست ما ته خبر به ما بګویې که الله ما ته یو واضح دلیل راکړی وي او په ما خصوصي رحمت کړی یعنی واضح دلیل راکړی معجزه راکړی واضح دلیل راکړی آسمانی صحائف آسمانی هدایت راکړی په ما رحم کړی په ما باندې ماته نبوت راکړی نو په دې کې څه ممانعت ده دا څه بعد لري خدا به په ما رحمت کړی نو خو زه به بشر یم پیغمبر بم سم د بشریت او د رسالت منځ کې خو څه منافات نشته تضاد نشته چې بشر به رسول نه رسول به بشر نه خو الله به ما خصوصي انعام کړی او که ما ته الله دا واضح دلایل راکړي زه خو تاسې مجبورولی هم نسم اوس څوک خو یو خبر په چا باندې په زور نسي منلی اوس ته یو چا ته وایي چې 2 جمع 2 پلس 2 دا 4 کېږي نو هغه وایي زه نه منم نو چې نه منې موږ په زور نسو در باندې منلی چې کوتک په سر ورته کېږي چې په زور در باندې منم وایي نو که الله په ما رحم کړی له بشریت سره یې رسالت راکړی زه خو په تاسې په زور نسم منلی که منی وی منی که نه منی خپل کارم ده ای قوم زما ما ته خبر راکړئ که چېرته زوم علی بینة په یو واضح دلیل لجانب د خپل ربنا وآتانی رحمتا او که الله ما ته راکړی و یو رحمت رسالت من عنده لخپل جانبنا فعمیت علیکم بیا هغه رسالت پوشیده سو هغه پټ سو په تاسو باندې عما یعمی تعمیه پټېدل لعمیه نه ده انلزمکموها آیا زه به تاسې په هغې باندې مجبوروم الزم یلزم الزام مجبورول حمزه لپاره دی استفهام انکاری ده یعنی زه تاسې نه مجبوروم په دې هدایت باندې وانتم په داسې حال کې تاسو لها د هدایت لره کارهون کراهیت ګڼونکي یاست بد ګڼونکي یاست پس آیا ما شما را به این مجبور بکنم به این هدایت ما شما را مجبور نمیکنم در حالی که شما از او نفرت میکنید کراهیت میکنید دا د اول شبهه جواب شو دی ویلو چې تو خو بشر یې نو ته څنګه رسول شوې نوح علیه السلام جواب ورکو چې زه به بشر یم که الله له خپل طرف نه ماته یو هدایت را کړی وي او ما باندې خصوصي رحمت کړی نو عدل بشریت سره به رسالت هم راسي او که ماته الله هدایت هم را کړی وي او په ما رحمت هم کړی
زه خو تاسې مجبورولی نسم چې په زور تاسې ایمان ته کېنوم، هغه خو تاسې خپل اختیار ده، کم ایمان راوړ کم نه راوړ، زه په تاسې الزام نشم کولی. دا د نورو خبرو جوابونه چې دوی ویل چې په تا پسې دا کمزوري روان دي، هغه بیا وروسته جواب ورته کوي. نوح علیه السلام ورته وایي زه په دې نه یم مکلف چې زه به د چا نفس الامر و حقیقت دې ته ګورم، زه به د چا ظاهر ته ګورم چې ظاهر کې چا ایمان راوړ و ما پسې روان سو، نور ذاتي دی پیږي الله یې پیږي. او زه داسې نسم ویلی چې دا خلک کمزوري دي دې ته به الله ثواب نه ورکوي او تاسې ډېر زورور یاست تاسې به په آخرت کې هم داسې ثوابونه یي. نه، هغه د الله خپل کار ده. کېدی چې دا کمزوري خلک الله سره به اخلاص ډېر وي، په زړه کې به ایمان صفایي زیاته وي، دې ته به الله ثوابونه ورکړي. هغه درېیم چې دوی ویلي و چې تاسې په موږ فضیلت نه لري، یا هغه نوح علیه السلام جواب ورکړی. نوح علیه السلام ورته وایي زوروره ما خو دا دعوت و تبلیغ د دې لپاره نه ده شروع کړی چې په تاسې خپله برتري ثابته کړم، په تاسې کې خپل ځان ملک کم خان کم، په تاسې لویه خبر جوړه کم. زما مطلب دا ده چې تاسې د الله خواته بوزم، تاسې د الله والا کم، زه خپل هم د الله بنده یم، تاسې هم د الله تعالی خواته بوزم. څوک چې حق دین ته دعوت کوي هغه خلق خپل غلامان نوکران نه جوړوي. په دا علماو کې داسې علما هم راغلي وایي شاګرد اوداسه اوبه ورته اچولې، وایي ده ورته ویل چې ما ته به اوبه نه اچوې، زه نه غواړم چې د ما دغه تعلیم دا درس و تدریس دا د تا د خدمت بدله وګرځېږي. حسن بصري صاحب وایي په بازار کې خپله سودا نه کوله، وایي ځکه زه چې سودا وکم خلک بیا ما پیژني، هغه مې په دې خرید و فروخت کې رعایت کوي. وایي نو هسې نه چې د ما د علم په بدل کې دی ما ته یو شی په ارزانه ریټ راکړي، د ما علم پې خرڅ نه سي، د ما د علم له وجې نه، د ما د شهرت له وجې نه، نو خپل یو شاګرد به ولېږل وایي ته به بعد ما ته بیې شرا کوې. څوک چې الله والا یي هغه د خپل دعوت و د تبلیغ د الله د دین د رسولو په خاطر په چا باندې سرداري و مشرتوب نه غواړي، د چا قدر و منزلت نه غواړي، د چا نوم و القاب نه غواړي. هغه وایي چې ته سم سې، د ما دا مطلب نه ده چې ته بیا د ما لاسونه مچ کې او د ما احترام وکې، ما ته پیسې راکې، ما مشر سردار کې. وایا خو زه دا نه غواړم چې په تاسې باندې سرداري وکم یا په تاسې باندې خپل ځان ومنم. د هغې دا ټولو شبهاتو جوابونه ورته کړي دي. تر همدې پورې بس ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی تی موږ ته معافي وکړي، په حاضر جمعیت باندې فضل و رحم وکړي، په قرآن باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یا الله له هغو کسانو نه مو ګرځوي چې حق اوري حق مني، له هغو کسانو نه مه ګرځوي چې د دنیا د لالچ له وجې، د دنیا د منافعو له وجې نه له حق نه انکار کوي، په حق سترګې پټوي، په باطلو په ناروا طریقو پسې روانېږي. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان اسلامي نظام قایم کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي ته په مال په اولاد په عمر کې خیر و برکت واچوي، څوک چې مسلمانانو سره اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي ته تباه برباد هلاک نیست و نابود کړي. وصلی الله تعالی علیه